د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا F.A.O ادارې او د جاپانۍ p.m.S ادارې د هېواد په کچه مسوولینو د لغمان والي سره په دې ولایت کې د سربندونو او کانالونو د چارو د پیل په اړه ولیدل. نن د دوشنبې په ورځ د وري په 12مه له غرمې وړاندې په دې لیدنه کې د لغمان والي محمد سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې F.A.O مشر راجین راکماراریل د p.m.S جاپانۍ موسیسې مشر ډاکټر ناکاموار د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د کرنې او مالدارۍ د سیندیزي حوزې د دفتر رئیس او له راغلو ملمنو سره د ځینو برخو مسؤلینو ملتیا کوله. لومړی د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د برخې مسؤل د لغمان والي څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د نورو برخو سربیره د کرنې او بلګولو د سیستمونو او چارو پیل او نورو څانګو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. نوموړي ویل له دې مخکې هم د یو شمېر مسؤلینو سره ناستې کړي او دغه ولایت دې ته اړتیا لري چې د اوبو د مهارولو د کانالونو او سربندونو د جوړښت او ترمیم سربیره په لیوالتیا دلته کار وشي. هغه دغه راز وویل دوی به ډیر ژر د الیاس خیلو کانال او ترڅنګ په نورو بیلابیلو برخو کې له ولایتي ادارې سره دوامداره ناستې ولري تر څو وشي کړی پلان شوي پروژو عملي پیل ته زمینه سازي وشي. د کرنې او مالدارۍ رئیس او د ولایتي شورا رئیس هم په خپل وار زیاته کړه چې د لغمان ولایت په کچه د کانالونو او سربندونو جوړښت ته هر اړخیزه زمینه سازي شته او لسونه هم په بشپړ ډول همکار دي. د کرنې رئیس جمیل خوشحال دغه راز وایي چې د الیاس خیلو کانال په جوړښت سره به زرګونه جریبه مځکه خړوبه شي چې ورسره به د دې ولایت کرنیز توکي د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هېوادونو ته هم صادر شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې استازي دغه راز وویل چې دوی به په بیړنیو حالاتو کې په پروګرام کې ولري چې له یو شمېر بزګرو سره بیلابیلې مرستې هم ترسره کړي. د لغمان والي محمد راغلو ملمنو ته د راغلاست ترڅنګ وویل چې لغمان ولایت کې درې لوی سیندونه الینګار، الیشنګ او کابل سیند دی چې د کانالونو او سربندونو په جوړښت سره به د کرنې په برخه کې به ډیر کار وشي. نوموړی وایي په لغمان ولایت کې د اوبو مدیریت لپاره نیازمندي زیاته ده او موږ هڅه کوو چې د یو شمېر مرستندویو ادارو په ملاتړ دا او ورته نورې چارې ترسره کړو. ښاغلي ننګ دغه راز د خوراک او کرنې او د p.m.S ادارې مسؤلینو ته په خطاب کې وویل دلته په لغمان ولایت کې موږ سترې پروژې هم لرو لکه وطن ګټو او شاهي کانال چې حکومت هم جوړېدو ته کار ویلی، خو موږ د الیاس خیل کانال په څیر هغه پروژې چې باید ژر پرې کار وشي هم په پلان کې شته دی او ستاسې همکاري مهمه ده. هغه زیاته کړه چې د الیاس خیلو کانال په جوړېدو سره به د سیمې زرګونه جریبه مځکه په اسانۍ سره خړوبه شي او د کاري زمینو سربیره به کرنیز محصولات له دې هم لوړ شي. دغه راز په دې ناسته کې په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم سره خبرې او د نظرونو تبادله وشوه.